شنګل زوی دی کنه کوم شنګل تورخان زوی یو خو زمون وږي پټاول کنه وسه دې موټان در سوي مورا ولې د چيري کړی وای دل تار څوک نشي راځي دا شنګل زوی دی کوم شي تورګل راره دی هغه هو ما هغه دی قرطای دی ګوره قرطای دی ګوره څو قرطای او دلته وګرځیدو سړو بوتان تار څوک نشي راځي وای ټیک ټاک ته بل شي مګوره چې نسوځي او دې خیرن دا وته ورته چې پټاول وږي به پټاول دا د خلکو ټکړه یو او وس پین شرټ کې ګری ول دا څوک نشي راتلی دې ګډانو دی ګوره کرمچان هغه څه کرمچان نو دا چې ته نو موږ څه د چانه کمی ول یاره دا خو څه خبر یاره نه وندز ما څه خو یو سودا کې نه څه بچو ستې چې یاره زمون خو غواړم زه خو په غلابیم په قصار حساب غلای وی به باسی څه دې نو باسه مالک سلام علیکم وعلیکم السلام دا کینه بابا یما چې څنګه خوې دا کینه دا کینه وای خدایا یما چې تاسو په چی شي باندې باسو ته صبر ځخ په خبره وکم کنه نو زه چې هم د سلاړم بس بیل ته زه کار شم جوړاوه به هغه زه چې ونیو شو به بس خپل د سیر علی کې نو سبا نه کوم څه نه کار کوم باران چې په مونږ والو ورېدو جانان چې را سره خلش کینه چغې یا الله تا دا زوی دي چی کوي اما چې تما وسنګ ما خسر راغسته څه کې ځلا څه کوټه لاشه کې پلار سره ګرځي کنه خلاص کینه بچا شور مکو خدي دا زوی پلار به پری دی خپل کار کوي هم چی کوي زو هغه چیرته زه بچا ما په خبره خاله کوي کنه منګه ترکیه له څه کې او ته ستاسو دې کې څه کار دي بچا ترکیه ته زه د امریکا کارمان ده کیس بکول کې دا تصویران وینم کنه دا ځلمه بس د باغ شي بچا مال چې زم د سره لاړ شمه بابا تا هو سیمم کار نه کوي ټول دا شی غمونه یا بچا ولې چاړي تا ته څه دغه دی بابا نور کې زه غبرېدا ولته ما لا چپلې واله ها چپلې دا واله ما یا بچا خلک چې ترکیه ته لاړ دا به ډېر شي نه پیسې بدل کوم واسه ما څنګه ترکیه ته زم څور نه مورانه هغه دا به زموږ بیبي مې ډېر کبا کیږي زم در په کبا کې خلاله غوتا به کیږي کینه یا بچا خلاصه دا وره د شنګل زوی کوم دا چې چیرته تلې ترکیه ته تلې کنه منګه وزو ها شنګل هغه ترګل هغه زما وږي چې به درسته په پاپو کې ماته ول هو ما قنا ولې کړي بابا کا نو تر څوک نشي راتلی ها څه ګوډه پاسېګه خدای دې ځان نه خاطر ان شاء الله زبردن مخکې تاسو به راپسې وي نو ته چې بابا دا چا وی ته لاړ شه دی عمر دا یا بچا دې وایي څه ستون دلاره دې څنګه تا خو دا وجود موږ ګډ وډ دې خدای چې دا سکات ته بندو ما وام دي بابا څه کار تاسو خپل خبرو کې منزو ای بچا زم د سره زما کنه نو تا به څو کته دی وجود ته دی ګوره دی عمر ته دی ګوره دی ګیری ته دی ګوره استاد خبر ای بچا تاسو مې واده لراغلی بیا واده تا باندې بچی را بغاړه دلته بچی شپه وکما چې نه دې زاده دی واده کوو ته چې شي باندې زی دا خبرو ای بچا لاس بزې مې ځان چې خاطر کوم استابه په مکه بلا شم راځه دوا وځه تیاری و تیاری ما یا الله تم دا سفر په خیر باندې ساته ورسې چیزو بابا ځه الله تم دا سفر په خیر ساته ورسې ودرګه السلام علیکم وعلیکم السلام شي کوي بچه ترکیه تاسو ته خو د وطن حالات مله ټول وطن اړه ګړه شه د ویرو پیدا رک نه لګي مله ترکیه ته ولا شو کاروبار بازار نه جوړ کو ترکیه ته دی ترکیه ته خو د ځوانان دي نو ته شيږي ای بچه زه کوم پنځه مسکلان ځان څو شو چې ګیره مې سپینه شو ته چې پنځه مسکلان ځوانې د زوړ انجن مشان درځېدلې هغه شو په لاره راځي تاسو ما دای بس نیکه به دیو ګورم چې فیسبوک کې ورته منګ ټنه ول بابا مراد ولا بچا د خدای په خاطر لګلی شي چې دا ای بچا ټول لار پاتې ده لار خو لګا پاتې ده لار خو بابا د شکار دی اوس د باډر نه وړو د لوډر څه شي دی باډر سرحد د افغانستان نه اوس پاکستان ته وړو
څه شی دی د افغانستان نه پاکستان ته وړو نو تاسو خو چې ترکیې ته ځو که نه ورځو که نه اوس به پاکستان ته وړو بیا به وروسته ایران ته وړو بیا به ترکیې او زه چې ډېر ستړی شوی خدای په خاطر لږ مې په شا تا ته مونږ ویل چې مه راځه ځان له زرې زرې شوي استو ایا سړی په شا که سړی راولېږي سړی په شا کلیواله په شا یې که ډانګې ماله بابا ډانګې ماله را ډانګې ماله را ای بچې یا الله زما راو قلار دی قلار یا الله زما ملګرو قلار ده زما ملګرو له اجر ورکړي سړی ونیسه سړی ونیسه سړی ونیسه دلته خېږو ښه وخېجه واوړه بابا مونږ دې ته ویلې مه راځه ته کلک شولې زه وخېږم ویخېجه وایي سړی نو خو ته مه راځه سر مصیبته زبردست کېنه وځه یا الله اوس د ایران بارډر دی ها بارډر دی او د ایران سرحد دا دی بارډر دی ودرېدې ده کومه دی کومه دی بارډر دی بارډر دی د ایران بارډر دی ای بچه زما خو دا سترګې م کار نه کوي هلته تاسو وګوره پولیس ته څوک نشته څوک نشته ای بچه کنه بس شروع مه کوه راځه راځه بچه سلام علیکم سلام نکنم نمیدونم چه کار کنیم دیتا ای بچه ترکیه لازم د افغانستان وضع خراب شوی دی واغله بچه‌ها میدی ما چاقه پاس نه فقط ادا کو افغانستان وضعیت خراب شده تو ترکیه حرکت کو خپل وطن جوړ نشوله بابا اوس د ایران ته ورو ای بچه ای بچه څونه لار پاتې ده ای دا خپل دیوال لکنه خیبره ای جګ دې بس صبر خیبره دا شیخونی شیخوتی خودی صبر سیو بودی دا به جی کو تو بخیجه تا بخیجه بله ای دا خدای په خاطر بچو دې باندې چه با دا خو جواله پوجا لکنه دا ونیسه زبا زبا ویدنگا دا یو خیمه ویدنگا بقداره بخیجه ومريد واك ولندن تزوم دلت غريبي ديب الوطن تزوم ومريد واك ولندن تزوم دلت غريبي ديب الوطن تزوم دلت غريبي ديب الوطن تزوم استانبول ګولې اما شبا ته خپل له شاته پاره استانبول خار دی د ترکیه مرکز سره ورسېږي خایا راوړه شنو خار راغوتې سو ای بچه هغه کله سپلی مې رانه شو چې هغه مار چې ګل زه دا وسام ورته سيدة سيدة سپلی باخلو ان شاء الله سيبلي باخلي سيبليان يا ساني سپلیان دا څه شي دروازه ده دا استانبول د ولایت دروازه ده اوه بالولاد يا سيدة راورسي یا الله شکر چې راورسېدو څوک الکانو ګوره بچه ما چې تاسو ته چې لاړو ترکیې ته نو داسې ښایسته باغونه به یو ډسپلین باندې په فیسبوک ته به ګوره چې واخلې او ډسپلین بلا بابا ستا ته ځواني ده اوس ځواني سب ته هغه شه داخلي دی بابا دا سيدة بابا ودرېږه وګوره دوام اوس ته بابا انټرنیټ ته اوس خېجو ما فیسبوک کې واکنه نه ورته ټول نړۍ وګوري چې زما بچي وایي چې دا اوه بس ویده زه هغه بوډ ته یو الله ترکیې ته خدا ورسېدم خدای پاک ته مې هغه چا یې کتلې دا څه ښکاري سړی خو دا کار ګوته ټوله په همدې کې دا کار سړی دی زمونږ د مستاني د زوی په شان ښکاري بوت شان سړی دی خو الله دې سلام علیکم سلام چی میکنی وراره جانه داسې کار دی چې د افغانستان حالت به کېدای ستاسو په فیسبوکو کې په تلویزیونونو کې به تاسو کتلی چې هر څه خراب شوي کاروبار زه افغان نمیکنی خبره ته مې خوښ کېده کاروبار دپاره راغلی ما چې کاروبار راکړې تاسو مزدوري کوم مزدوري زمین چپه کنی زمین 100 روپۍ به راکړې زمین څه شي ته وایي زمین روپۍ به څو راکړې 182 182 باندې ګوتو په اشاره و څو به راکړې په 82 نه پوهېږم 300 خوښه مې دا مسان هله ونیسه چېرته پټه نه کړي یا الله یا الله
په دې وخت کې مې راسه کوم زوی وی نو لږه مرسته بیا راسه کړې وې ای زما ورونو یوه آخري خبره مې واورئ ترکیه ته راتګ هسې ګپ دی هغه دستوران چې کوم په فیسبوکو کې تاسو ګورئ هغه هسې ګپ دی دلته چې کاروبار کوئ هغه په خپل وطن کې وکړه چې خپل وطن به آباد شي نن زه راغلی م وګوره کار هم نشم کولی ما ته بچې را په غاړه دي د هغه وروڼه هم دا خواست دی چې دغه فیسبوک کې نشته فیسبوک کې چې کوم تصویران خپروي هغه د دا نه ورته دا څومره سختې په موږ تېرې شوې او بل مې د سپین ګلو څخه مې دا خواست دی چې شپې ته کلی نه پورته دې واده نه کوي د خدای خاطر وکړئ خپل وطن آباد کوئ خپل افغانستان ته خدمت وکړئ د الله په امان